که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه، نیکی هیلې، احترامات مې ومنئ. خپل وطن ګل وطن ته درته ښه راغلاست وایو. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او خوندورې ویډیو سره راغلی یم. مینهوالو، که چیرته تاسو په دې باندې یاریږئ چې زموږ د یوټیوب چینل کې موږ ته غلطې ویډیوګانې را نشي او زموږ په یوټیوب چینل کې څو غلطې ویډیوګانې سرچ نه کړي، نو اوس اړ نه یاست چې ستاسو په یوټیوب چینل کې غلطې ویډیوګانې راشي. نو تاسو دا طریقه زده کړئ او ویډیو تر پایه راسره تعقیب کړئ. نو که تاسو په یوټیوب چینل کې غلط سرچ هم وکړئ نو تاسو ته به غلطې ویډیوګانې یا خرابې ویډیوګانې د یوټیوب په مخ باندې نه راځي. نو که چیرې تاسو یوټیوب استعمالوئ نو حتما دا طریقه وکړئ او د دې لپاره چې نور مسلمانان هم له دې څخه ګټه پورته کړي، تر څو غلطې ویډیوګانې ونه ګوري نو دوی ته هم په خپلو موبایلو کې دا طریقه خلاصه کړئ تر څو ونه کولی شي غلطې ویډیوګانې وګوري. نو په دې اساس دا طریقه زده کړئ. راځو طریقې ته. تاسې به داسې وکړئ چې لومړی به لاړ شئ یوټیوب ته، دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته به تاسو دې اپشن کله مو چې دا کلیک کړ دلته به تاسو ته اپشن راواړوي، سیټینګ به کلیک کړئ. دې باندې به کلیک وکړئ او له دې څخه وروسته به جنرال کلیک کړئ. جنرال کې به تاسو ښکته لاړ شئ، دلته دې اپشن باندې به کلیک وکړئ او دا به خلاص کړئ. د دایره مې چې ترې راتاو کړه دا به تاسو خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړ نو اوس که تاسو هر څومره کوشش وکئ او یا بل څوک کوشش وکړي چې غلطې ویډیوګانې په یوټیوب کې وګوري، هېڅکله به درته په یوټیوب باندې ښکاره نه شي. مینهوالو، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو ضرور زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.